سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو به وي. نن ورځ بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. دغه ویډیو کې تاسو ته یو بل نوی اباټ معرفي کوم چې تاسو کولی شئ په دغه کې هم جیمیل جوړ کړئ او جیمیلونه په ده خرڅ کړئ. هر جیمیل په 15 سنټ واخلي او پیسې هم دوستانو چې دی ډایرکټ تاسو ته په 100 دقیقو کې اویلیبل کیږي د ویډرا لپاره. که ستاسو په یاد ما تیر هم تاسو ته یو باټ معرفي کړی په نوم د جیمیل فارمر. ده هم دوستانو تاسو ته د جیمیل په جوړولو او خرڅولو پیسې درکولې، خو دغه جیمیل فارمر ځینې مشکلات لرل. هغه لومړی دا چې زیاتره دوستانو دی چې جیمیل جوړو طریقه ډیره سخته او ځکه دی ډیره سخته طریقه غوښته کارونه زیاتول. بلن دی چې به تاسو جیمیل جوړو ستاسو پیسې کمې دي، دغه یو مشکل لره. او بلن ستاسو پیسو به تر 3 تر یو هفتې پورې هغه په هولډ کې وي، یعنې د ویډرا وړ به نه وي، بیا به ویډرا وړ کېدي. خو دغه کم نوی باټ چې تاسو ته معرفي کوم دا دغه ډول مشکلات نه لري. لومړی دی کې په ساده ډول جیمیل جوړیږي، نه کم بیک اپ کوډونه، نه کم ریکوري ایمیل، بل هیڅ څه نه غواړي، ساده جیمیل غواړي. بلن کله چې جیمیل جوړ کړئ په 15 دقیقو کې ستاسو پیسې اویلیبل کیږي د ویډرا لپاره. سره د ویډرا ثبوته راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. دوستانو د دې باټ لینک ما تاسو ته لومړی کومنټ ډسکرپشن کې ایښی، په ډسکرپشن کې به کلیک کړئ، دا به راواز کړئ. چې واز مو لومړی دغلته سټارټ آپشن یې سټارټ یې کړئ. چې کله مو سټارټ کړو دوستانو دغه ډول د دې صفحه ده، د دې ژبه لومړی په روسي، تاسو به دغه لانګویج باندې کلیک وکوئ دوستانو، دا به له روسي نه انګلیسي ته بدله کړئ. دلته ګورئ انګلیسي ته به بدله کړئ تر څو کار ورسره راحت وکولی شئ. دغه ډول نور د دې صفحه ده، دې کې به اوس موږ جیمیل جوړو او جیمیل به خرڅو. جیمیل څنګه جوړو؟ دلته به د ټاسک په آپشن کلیک کوو، دی به موږ ته اوس جیمیل راکړي. دلته ګورئ دی وایي چې یو اکاونټ جوړ کړئ، موږ تاسو ته 15 سنټه درکو. په دې کلیک کوو. په دې چې موږ کلیک وکړو دوستانو اوس دی موږ ته یو اکاونټ راکوي. نو دا ډول یو صفحه راځي. دلته بیا په سټارټ آپشن باندې موږ څه کوو؟ کلیک اخلو دوستانو. په دې چې موږ کلیک واخیست اوس به دی موږ ته جیمیل راکړي. دغه ګورئ دا جیمیل دی، وایي دغه جیمیل جوړ کړئ، دغه کوډ ورکړئ دوستانو، نوم او نور څه ستاسو په خپله خوښه دي. نو اوس دا ځان سره راغلو، دا د جیمیل مې راواخیسته. جیمیل چې مو راواخیسته دوستانو اوس به لاړ شئ خپل جیمیل اپ ته. جیمیل اپ ته ځئ یا هم له سیټینګ نه جیمیل اپلیکیشن راوازوئ. راواز به کې دلته به اډ اکاونټ باندې کلیک کړئ. دلته به څنګه کوو؟ جیمیل باندې کلیک کوو. دغه موږ غواړو جیمیل اکاونټ جوړ کړو. ښه مخ ته ځو دوستانو. طریقه ډېره ساده ده، د تیر روبوټ نه کار اسانه او راحته ده. همداشان تیر روبوټ دوستانو اوس په هر جیمیل 2 سنټه ورکوي، صحیح ده، او دا هم 15 سنټه ورکوي. نو دونه خاص فرق نه لري. کریټ اکاونټ به دلته کلیک کړئ. دلته به فور مای پرسنل یوز باندې به کلیک کړئ. دلته به نوم ورکوئ، هر نوم ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده. زه یو څه ځان نه ورکوم، نیکسټ وهم. نیکسټ مو ووایه. دلته تاریخ، د تاریخ هم له ځانه ووایه شئ. زه کال وهمه 2000، میاشت وهم ده، ورځ وهم ده، جنډر هم هر څه وهئ ستاسو خپله خوښه ده. داسې مو ووهه، نیکسټ به یې کوئ دوستانو. دلته اوس دغه دریم آپشن به ووهئ. دریم آپشن چې مو کوم ایمیل چې مو هلته کاپي کوه دلته پیسټ کړئ، او دغه اخر کې به دا ګورئ @gmail.com دا به ترې ډیلیټ کړئ. تر دې اټه دا ګورئ، تر دې اټه به ډیلیټ کړئ او نیکسټ به ووهئ، صحیح ده. دا چې مو نیکسټ کړو اوس دلته د کوډ پروسه راځي. دلته اوس راځو بیرته دی خپله موږ ته کوډ راکړی دا ګورئ، کلیک پې کوو، کاپي کېږي. کاپي شو، بیرته راځو دلته به کوډ ورته پیسټ کړو. دغه د نیکسټ پې کړو دوستانو. نیکسټ چې موږ کړلو دوستانو نور څنګه شو؟ دا جیمیل جوړ شو دوستانو. هغې نه بعد دا ډول آپشن راځي، دلته به دا نیکسټ ووهئ، بیا لاندې کې بیا مو نیکسټ ووهئ. ستاسو جیمیل څنګه شو؟ جوړ شو. چې جیمیل مو جوړ شو دوستانو را به شئ بیرته باټ ته. باټ ته چې راغلی دلته به اکاونټ رجسټرډ باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو اکاونټ څنګه سو؟ رجسټر شو. تاسو به یو څو دقیقې انتظار وکوئ تر څو دی ریویو کړي او تاسو ته بیلنس ته پیسې اضافه کړي. نو دغه د دې کار و دوستانو، ساده او راحته. نور آپشن هم لري، نور اسانه دي. بیلنس آپشن کې خپل بیلنس کتلی شئ، پروفایل ملګري دعوتوی شئ او همداشان نور. ښه دا اوس د دې کار راځو اوس ویډرا ته دوستانو. ویډرا لپاره به تاسو د ویډرا په آپشن باندې کلیک واخلئ. ښه نو ویډرا آپشن چې مو ووهلو دوستانو، دلته اوس 2 پیمنټ میتوده درکوي، TRX او پیر. په TRX هم دوستانو ویډرا کولی شئ. که په TRX باندې تاسو کلیک کوئ، مینیمم ویډرا چې په TRX د $10 ده. نو TRX موږ ته مشکله د هغې نه تېرېږو. زه پایر باندې کلیک کوم دوستانو. په پایر مې کلیک کړه، راځم خپل پایر اکاونټ ته. زه غواړم پایر ته ویډرا وکړم. پایر ته زه په دې دوستانو ویډرا کوم چې پایر ته مینیمم ویډرا 1 ده او TRX باندې 10 ده. نو 10 چې موږ برابرو لږ ټایم نیسي، نو هغې نه بهتره دا ده چې موږ $1 پایر ته اکاونټ ته ویډرا کړو او پایر نه بیا بایننس ته ولیږو. نو که پایر اکاونټ نه لرئ، پایر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ ګوګل کروم نه ډاونلوډ کړئ. ساده په جیمیل سره اکاونټ جوړ کړئ، KYC کوم څه ته هم اړتیا نشته. اکاونټ چې مو جوړ کړو، اکاونټ به مو اوس راواز کړئ دوستانو. ما راواز کړو. دلته دا پورته ګورئ یو اکاونټ نمبر یې لیکلی، پورته مو که پام دا ګورئ په پی باندې شروع کېږي. په دې به کلیک کړو، دلته کاپي ده به را کاپي کړو دوستانو. په دا چې مو را کاپي کړو دوستانو، بیرته به راشو روبوټ ته او دلته به څنګه وکړو؟ نمبر ورته پیسټ کړو دوستانو. نمبر چې مو ورته پیسټ کړو په دې صورت اول کې د نمبر پی، صحیح ده. پیسټ چې مو کو سند به کړو، نو دغه د سند هم ورته
اوس دلته بعد له دې نه دی اماونټ وایي څونه اماونټ مین ګورئ $1 دی. $1 چې تاسو برابر کړئ وډرا کولی شئ. ما سره 1.4 دی، زه ورته $1.4 لیکم. نو دا 1.4 مې ولیکل ورته، دا مې ورته سینډ کړلو دوستانو. اوس دا ګورئ زما وډرا ریکویسټ څنګه ده وشو. دا به څو ساعته کې انتظار ونشي تر څو زما پایر اکاونټ ته راشي. نو زه ویډیو سکیپ کوم چې ما ته راغی دوستانو، زه تاسو ته بیا پروف یې ښیم په خپل پایر اکاونټ کې. ښه نو دوستانو دغه هم وډرا ثبوت ده. ما ته پایر اکاونټ ته $1 راورسېده، د شپې مې وډرا والی او شاوخوا سهار ورسېد. چې تاسو ته ورسېد دا به لومړی تاسو ایکسچینج کوئ دوستانو. ښه ایکسچینج به یې کوئ یو بل کوین ته او به بیننس ته ولیږو. زه دلته په د ایکسچینج کلیک کوم، پورته ورته پایر USD انتخابوم، لاندې به ورته څه کوئ یا تاسو لایټ کوین انتخاب کوئ یا داش کوین. که $1 نه ډېر تاسو سره 1.5 پورې لایټ کوین انتخاب کوئ او که $1 یې داش کوین. ما سره $1 ده نو زه داش کوین انتخابوم. $1 مې ورته ولیکلو دوستانو او دلته به لاندې ایکسچینج ووهو. نو ایکسچینج چې ووهئ ستاسو دا $1 به داش کوین ته بدل شي. دا ګورئ ما داش کوین ته بدل کړه. نو داش کوین بیا موږ بایننس ته وډرا کولی شو. ښه داش کوین ته چې بدل شو دلته ګورئ لاندې راځو داش کوین. نو دلته په دې به کلیک وکړو، دلته به اوس ټرانسفر منی اپشن باندې کلیک کړو، دا به خپل بایننس ته ولیږو. دلته به بیا په داش کوین باندې کلیک کړو، دا ډول صفحه راځي. دلته به په دا لومړي کې له موږ نه اماونټ غواړي، څومره اماونټ غواړئ وډرا کوئ. دلته ګورئ تاسو ته وایي چې دومره اماونټ لرئ دومره د وډرا فیس کېږي. اوس ما سره چې دی 0.025 داش کوین دي. نو زه دلته 2 ورته لیکم دوستانو، ځکه چې 1 سنټ خو دی وویل چې فیس ده، نو موږ باید کم ولیکو چې فیس هم په نظر کې ونیسو. نو ما ورته 0.01 سنټ کم ولیکو. بایننس ته به راشو، د داش کوین ادرس به مو راواخلئ، صحیح ډیپوزیټ له برخې بایننس نه چې مو راواخیست را به شئ دلته داش ادرس په دې ځای کې بیا واچوئ. چې ومچو لاندې به ټرانسفر داش باندې کلیک وکوئ، دا ډول صفحه درته راځي. دلته وایي چې دومره داش کوین دي، دا ادرس د دومره فیس کټو. کنفرم باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کنفرم مو چې کلیک کړلو ستاسو وډرا له دې ځای کېږي. نو دغه ګورئ زما وډرا وشوه دوستانو. وډرا مې وشوه، 100 سنټه پکې مې زیات وهلي وه، مې بیرته کم کړو، نو وډرا مې وشوه. څنګه چې ګورئ دا بایننس ته لاړل. ښه اوس به زه دا کلوز کړمه، دا لږ ټایم نیسي زموږ بایننس ته ورسېږي. چې بایننس ته راته ورسېدل دغه وینئ تاسو چې زما بایننس ته هماغه مقدار داش کوین راورسېدو بعد له څو دقیقو. 0.2 مې وډرا کړي او 0.2 راغله. نو دغه ویډیو و دوستانو، طریقه وه چې څنګه کولی شئ دغه جمیلونه جوړ کړئ، خرڅ کړئ او هغه پیر ته وډرا کړئ، پیر نه بایننس ته.